د جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم له بي بي سي سره په مرکه کې ویلي چې اسلامي اماراتو ته یې پیغام لیږلی ترڅو د هغه په خبره د مقاومت له جبهې سره خبره وکړي. دوستم ویلي چې جګړه د حل لار نه ده. د بلې کورنۍ جګړې د مخنیوي لپاره باید د مسلمانانو او افغانانو په توګه یو بل سره ومنو. په سلامونو مو ورکلی کوم د IFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره د سره IFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. جنرال دوستم ویلي چې جګړه د حل لار نه ده. د بلې کورنۍ جګړې د مخنیوي لپاره باید د مسلمانانو او افغانانو په توګه د یو بل سره ومنو. د سیاسي چارو کارپوهان هم د عبدالرشید دوستم دغه دریځ ستایلی او دا په افغانستان کې د شته ستونزو د حل لپاره یو فرصت ګڼي. د سیاسي چارو کارپوه حمیدالله هوتک وایي که د دوستم غوښتنه خپل هیواد ته راتګ او دلته ژوند کول وي نو دا یې حق دی، او که بیا غواړي چې واک وویشي او له حکومت څخه سهامي شریکت جوړ کړي. په افغانستان کې سهامي شریکت نتیجه نه ده ورکړې. افغان ولس هیڅ وخت جګړه نه ده غوښتې او امارات هم په لومړي سر کې جګړه نه غوښته. نو زه د دوستم دغه غوښتنې ته هرکلی کوم. باید امارات ورسره کینی او دوستم ته زمینه برابره کړي لکه زمینه چې ورته برابره ده، خو دا باید رسنیز شي چې دوستم څه غواړي. د IFG نیوز چینل درنو لیدونکو دا زمونږه د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو مهمو خبرونو لپاره در سره IFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا خیر چارې، د الله په امان.